دنیا نه ډېرېږي، کار نه برابرېږي، پیسې نسته، بینک بیلنس نسته، سرمایه نسته، د دنیا تنګي ده. مولوي صاحب هایه وظیفه راوښیه، مفتي صاحب کومه وظیفه وکم، هایه پډه وکه، هغه پډه وکه. والله که د راځه ډېره کړل، یه به مسلمان بیا به خدای روزي نه ورکوي، بیا به خدای پیسې نه ورکوي. دا دنیا د الله رب العزت په نیز باندې د مچر د وزر اور د مکړۍ د زالۍ حیثیت هم نه لري. صحابه کرام فرمایي یې په دور فاروقي کې که چیرې موږ د خپل اډونه دا سرمه کړی وای، یعنی په اوکلۍ کوم د خپل ټول اډونه ټکولی وای اور سرمه رانجیزه نه جوړ سوي وای، بیا به موږ دونه پیسې نه وې ګټلې، دونه اسباب به نه برابر کړي، څونه سي غنیمتونه راغلي. ورته یې چې په دنیا پسې پریشانه یې. نو شاه ابرار الحق رحمت الله علیه هغه فرمایي که د دنیا نه ډېرېږي، کار د نه برابرېږي، معاش نسته، بینک بیلنس نسته، نو کمی په تا کې ده، کمی په وظیفو کې نه ده، کمی د الله په کلام کې نه ده، کمی په مسلمانۍ کې نه ده، بلکې وګوره په تا کې کمه کمی ده، ته کمې پډې کوې، په تا کې کم هغه شی کم ده. که چیرې په تا کې کم نه وي، یا بیا په کور کې وګوره، په کور کې کمه نافرماني کیږي، د الله رب العزت د احکاماتو کمې نافرمانیانې کیږي، د الله او د الله د رسول کم احکامات ستا په کور کې متیږي، یا ستا په ژوند کې متیږي، یا د معاملات خراب. معاملات برابر که، کور برابر که، په کور باندې نظر وکه، الله رب العزت به دنیا در فراخه کی. دنیا د الله رب العزت په نیز باندې د قرآن عظیم الشان مثال ده، یا د مچر د وزر حیثیت هم نه لري، اور د مکړۍ د ځالۍ العنکبوت د دغه حیثیت هم نه لري. نو الله یې در پراخوي، الله دنیا هم درکوي، الله آخرت هم در جوړوي. الله رب العزت آخرت جوړوي چې ډېر یو لوی ټارګېټ ده، ډېر یو لوی ویژن ده. دا دنیا ډېره کمه ده، دا دنیا له دین سره خپله راځي. معاملات برابر که، اور له ځانه هغه کمیانې کوتاهیانې وباسه چې هغه کمیانې کوتاهیانې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه دي خوښي، اور د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د احکاماتو اور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو خلاف.